فزرا زرا مخلوق شي شکارستا د جلال نشي افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت دا خلق وش ته نه ګوري وش څنګه جوړ شوی څه دا د وش جوړښت وګوري وش علا داسې یو حیوان جوړ کړی کتابو کې قصه راځي چې یو ډېر هوښیار سړی پوه سړی په هوښیاري مشهور لکه دا فلسفه یونان داسې هوښیار سړی و خو وشي تر دې وخته لیدلی یو سړی ورته راغی ورته ویې ویل چې دغسې یو حیوان هلته سته 10 منه بار وي ده وویل یاره دا مې دا به نه وي که وو چیرې 3 علامې به پکښې وي په داسې حیوان یوه علامه به دا وي چې پر ملا به زخم د اوښ پر ملا زخم بله علامه به دا وي چې پښې به سروري خپرې به دی تیرې پښې به نه بله علامه به دا وي چې غاړه به ډېره اوږده وي هغه ور وویله دا به دی نو ده چې ویل ستا په څه وپاموله ده ویل دا زه کوم چې دا وپاموله 10 منه بار ډېر دی چې پر ملا یې زخه نه وي ملا یې ماتېږي ځخه چې لرګی لري هغه ځای ډېر ټینګ نو له دې وجې په ملا ځخه لري چې ټینګ او پښې به له دې وجې سره وري چې خدای هم لوی حیوان درته وه چې 10 منه بار پر بار چې خو په وچه مځکه ننوځي که نه په خټه خو بیخي ننوځي پښې چې یې سره وري هغه دی پراخ ځای تخته کوي هغه بیا په خټه ننوځي او غاړه به ولې اوږده دا به ځان په دښتو کې سفرونه په کوي نو دا چې په تسلي سره ساه کاږي ستړی کېږي او چې غاړه یې لنډه وي زر زر ساه کاږي بیا زر ستړی کېږي ګوره دا د الله شان دی چې عقل پر کار واچې په اوښ کې دا کوږ وږ حالت د حکمت نښته بولي که نه موږ خو وایي اوښ نو دونه کوږ ده دی پښې یې چیرې دي لکۍ یې چیرې ده غاړه یې چیرې ده چیرې ده دا چیرې موږ وایي چې موږ جوړ کړی وایي دی سوی به هم جوړ کړی لیکن دغه د الله جل جلاله د حکمت منظر دی ځکه الله جل جلاله پیغمبر ته وایي افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت اوښ ته نه ګوري اوښ څنګه ښایسته مخلوق وینم ستا د کمال شي وینم ستا د کمال شي